د استاجی دا محبت او مینه دی الله تعالی سرستا زموږ ټول قبول او منظور کی او دا د دې محبت مینه چې هر کال مونږ یو ځای کیږو او دلته محفل کیږي. درود شریف ولولئ. دغه میاشت د خوشحالو مو مبارک شه، دغه میاشت د خوشحالو مو مبارک شه، د محبوب د دراتلو مو مبارک شه. او په دې میاشت کې مې محبوب راغی دنیا ته، په دې میاشت کې مې محبوب راغی دنیا ته، خوشحالیانې په جوړو مو مبارک شه. سبحان الله. او په سنیانو باندې بیا اختر راغلی، په سنیانو باندې بیا اختر راغلی. دغه میاشت د خوند مزو مو مبارک شه او مړاوي زړونه نن تازه په خوشحالو دي، مړاوي زړونه نن تازه په خوشحالو دي. دغه ورځې د سیالو مو مبارک شه او د محبوب په یاد کې جوړ کړئ محفلونه، دا لمحې د ترانو مو مبارک شه. سبحان الله. مرحبا مرحبا هر خواته نارې کوي، هر اواز ډک د جذبو مو مبارک شه او نن اغیارو ته ښکاره کوي خپله مینه. سبحان الله. نن اغیارو ته ښکاره کوي خپله مینه او جمعتونه د سیرو مو مبارک شه. نو وی حاجی شمس الرحمن ای عاشقانو، دا منظر د ولولو مو مبارک شه، دا منظر د ولولو مو مبارک شه. درود شریف ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. وقدم سرا دیو کرل گلنا پہر لار محبوب در نظر، وطن دیکھ گلزار محبوب در نظر، وطن دیکھ گلزار محبوب در نظر. یا قدم سرا دیو کرل گلنا پہر لار محبوب در نظر، وطن دیکھ گلزار محبوب در نظر. یا زمان مدنی یارا چراغ للی دنیا تا، یا قربان دے در خسارا چراغ للی دنیا تا. یا رات لوتا دے گل رنگ و عالم پا انتظار محبوب در نظر، وطن دیکھ گلزار محبوب در نظر. یا قدم سرا دیو کرل گلنا پہر لار محبوب در نظر، وطن دیکھ گلزار محبوب در نظر. یا انوار برکتنا قدم سرا دی روڑلا، یا غنچے غنچے گلنا قدم سرا دی روڑل. ہر خوات خوشبوئش پا دنیا راغے بہار محبوب در نظر، وطن دیکھ گلزار محبوب در نظر. یا داستا سپرات للو د پیرش پا د گلش پشوا، یا داستا سپرات للو د پیرش پا د گلش پشوا. رخسار دے زلے دلو د پیرش پا د گلش پشوا. یا د پیر ورځ مبارکه د ګل ورځ شوله شاندار محبوب در نظر، وطن دیکھ گلزار محبوب در نظر. یا قدم سرا دیو کرل گلنا پہر لار محبوب در نظر، وطن دیکھ گلزار محبوب در نظر. یا حاجی شمس الرحمن لکم بدے سی پتا،
یا ژوندی چې یم قربانه لیکم به دې صفته یا زما دغه اشعار شګل ستا د غاړې هار وطن دې که ګلزار چې راغلل قربان وطن دې که ګلزار نعتونه خدا حضرات وي زما خو د وینا د غم نشته بطور حاضری بس الله دې د خپل رضا دپاره وګرځي کسان پاتې د هغوی به د حاضري ولګوي انشاءالله الله دې بل کال له بیا مقرره ولې میلاوي دوبه والسلام